د سخت ذلیل کړلو، سخت برباد کړل پښتانه، سخت بې وسه کړل، بې انتها ظلم د وکړه د په خاوره. په دې زمونږ په ټول 1500 کاله تاریخ کې داسې جبر ظلم زمونږ د پښتنو سره چا هم نه دی کړی لکه تا چې وکړو. زمونږ اوس هم کورونه ډنګ پراته دي، زمونږ اوس هم وطنونه بند پراته دي. تاسو خو امریکې د کابل سره نه وي کړي لکه تا چې زمونږ د دې کې. بیا هم لا داسې پښتانه دي چې په کورونو ناست دي. یو داسې د شرم او ضلالت کیسه وي چې انسان سوچ وکړي چې که دا وشوه بیا به راوځم. کومه ته وشوه؟ مونږ اوس هم لا یارېږو. په څه یارېږئ؟ په څه یارېږئ؟ ستاسو کورونه خو ړنګ دي، ستا وطن خو غرق دی، څه به در وکړي نور؟ د تیرا 15 شپېته ماشومان مو هېر شول چې په جیټ بمبارو کښې ړنګ وو، مړه پراته وو، شهیدان پراته وو. کوم څه نه دي در سره شوي؟ په مرګ یارېږئ؟ نو ایمان مو په فوجانو په طالبانو راوړی دی که ایمان مو په خدای راوړی دی چې مرګ د په لاس کې دی؟ په غیرت باندې یو سیکنډ ژوند خدای نه درته کموي. د علما نه تپوس وکړئ، نه په دوسي باندې ستا ژوند زیاتېدی شي. د دومره مجبورۍ، د دومره بېوسۍ باوجود هم زمونږ په بربادي کې خلکو خپل ډالر ګټي. نن جرنیلانو په اسټرالیا کې جزیرې اخیستې دي، والله که په خپله تنخوا اخیستې وي زمونږ په وینو یې اخیستې دي. زمونږ د خاورې مونږ مزید په خپله خاوره آباد ژوند غواړو. مونږ د پښتونخوا وطن په لر او بر وطن کې د کابل نه د پېښور تره، د پېښور نه تر کویته پره د پښتنو سوله ییز ژوند غواړو، امن غواړو، روغتیا غواړو. نو چې کوم حالات زه وینمه، کوم بوی راځي د دغو خلکو د خولو نه، هغه دا ښایي چې بل جنګ را روان دی دې خاوره ته. بیا بربادي درته راوړي، بیا تباهي درته راوړي، بیا به خبرونه اورې چې کوکي خیل تباه شول، بیا به خبرونه اورې چې په پنجاب کې 11 موټروې جوړې شوې، بیا به خبرونه اورې چې باړه بازار، میرانشاه، لوی سم او میرعلي ړنګ شول، بیا به خبرونه اورې چې په ملتان او فیصل آباد کې آبادۍ جوړې شوې. ستا د خاورې په بربادۍ به بیا آبادۍ روانې وي چې د خپلې خاورې دپاره چې جیل نشي خوړلی، سخته نشي تېرولی، د دغې خاورې وبس کل بیا په تا شرط. انشاءالله تحریک جوړ دی، 2.5 کاله کېږي، جیلونه مو وخوړل، وینې مې توی شوې، په دا ککریو د هرې خدو ګولۍ ووتلې، خو دا پي ټي ایم ځوانان په شان ولاړل، اوس هم ورته ولاړ دي، بیا به هم ورته ولاړ دي.